ستای چې کوم ورونه وې ستای ملګري وې ستای صدر صاحب او دا ملګري وې دا مو دراوستلي دي ستای امانت و بېرته مو تای ته رارسولی دی صدر صادق صاحب خبره وکړه چې که په دا قولو باندې خلک نه ودرېدې نو موږ د ده د کور د باندې پر لټ کوو زما د کور د باندې نه زما د کور دروازې خلاصې دي زما د کور د ننه پر لټ وکړئ که خدای نخسته په دا پښتو په دا زبان په دا قول په دا فعل کې موږ غلط وو نو دا لونګۍ چې مو را په سر کړې ده په دغه لونګۍ ما وتړئ دلته مو راولئ ستای چې څه د پرلط د دا 11 میاشتو خوارۍ وه وچلکي وه روزه مو دلې تېره کړې وه ګرمي مو تېره کړې وه یخ مو تېر کړی و چې ستای څه مطالبات وې هغه په سل کې ومنل شولې هغې کې د نن ما بعد د سبا سنه د نن ما بعد د یوه خان د یوه ملک د یوه معتبر به یو شي کې یوه حصه نه یې خالي به د لغړیانو حصه یي که د غویانو پیکیج دی خالي به د لغړیانو وي که د پسو د پیکیج دی خالي به د لغړیانو وي که د موټرسایکلانو پیکیج دی خالي به د لغړیانو وي که د اس د ټانګو غدی خالي به د لغړیانو وي که چانسي خالي به د لغړیانو وي که چانس خبرګر د لغړیانو وي او د دې ما بعد بستی هره سلا د سرکار د لغړیانو څخه یې د چمنو د بادر په بابا او د نن ما بعد ستی احمد و رف په شناختي کارت باندې دی تذکره و په شناختي کارت باندې دی او چې موږ کم زموږ ورونه عزیزان دوستان دا نوي ځوانان چې دا 13 کاله هغه سوي دي چې شناختي کارتونه نه لري